سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. د کندز په دشتچي ولسوالۍ کې په یوه نښته کې د ملي پوځ 7 سرتیري او 2 سیمه ییز پولیس وژل شوي او 9 نور امنیتي سرتیري ټپیان دي. د دشتچي ولسوالۍ امنیه قمندان نیاز محمد امرخیل وایي دغه پیښه تېره شپه هغه مهال رامنځته شوه چې یو شمېر طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل. ویل کېږي په دې پیښه کې 2 پوستې او یو حامي موټر هم د طالبانو لاسته لوېدلي، خو رسمي سرچینو لا تراوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې په یوه نښته کې 15 طالبان وژل شوي او 3 نورې ټپیان دي. دغه نښته تېره شپه نږدې 1:30 بجه وروسته له هغې پیل شوه چې یو شمېر طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل. د ننګرهار د رسنیو دفتر د مسؤلینو په وینا په دې جګړه کې چې تر نن سهاره یې دوام وکړ، 2 دولتي سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او 2 نورې ټپیان دي. د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس تېره ورځ د ایټالیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو او د ولسي جرګې له مشر سره په جلا جلا توګه په روم ښار کې وکتل. په دې کتنو کې یا د ایټالوي چارواکو له افغانستان سره د هر اړخیزو مرستو او د پرېکنده ملاتړ په چوکاټ کې له افغان ځواکونو سره د خپلو مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د اجرایه ریاست د خبرپاڼې له مخې ښاغلي عبدالله هم په دې کتنو کې د افغانستان سره د ایټالیې له مرستو د مننې ترڅنګ له کابل سره د روم مرستې مهمې وبللې او همداراز هیلهمندي وښوده چې دغه مرستې دوام وکړي. ولسمشر غني وایي 3 ورځني اوربند په ډاګه کړه چې سوله په سراسري اجماع بدله شوې ده. ښاغلي غني تېره ورځ د حزب اسلامي له مشر سره په کتنه کې چې د هغه په کور کې ترسره شوه همداراز زیاته کړه چې د سولې په اړه له بېلابېلو سیاسي ګوندونو او اقشارو سره یې مشورتي ناستې ډېرې کړي دي. له دې سره سم ګلبدین حکمتیار د ولسمشر د اوربند له نوښته د څېړنې ترڅنګ زیاته کړه چې سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او موږ له اوربند او سولې بهیره ملاتړ کوو. او ولسمشر غني د هیواد له ټولو ملکي او پوځي مسؤلینو څخه د اوربند د ښه مدیریت په خاطر مننه وکړه. ښاغلي غني تېره ورځ د ویډیو کنفرانس له لارې ټولو ولایتونو له ملکي او پوځي مسؤلینو څخه وغوښتل چې د دفاع په برخه کې له چمتووالي سره سره د 10 ورځنی اوربند هم په بشپړې همغږۍ په ښه توګه مدیریت کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو 3 ورځنی اوربند د اختر پر 3مه پای ته ورسېده، خو د افغان حکومت 10 ورځنی اوربند تېره ورځ پیل شو. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.